د الله رب العزت په توفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره نن بیا د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د سیرت او د هغوی د ژوند او د هغوی د ناستې پاستې چې کوم مجالس دي یا کمې باغچې دي چې دا خبرې پکې بیانېږي نن بیا د الله په رحم سره په هغه باغچه کې او په هغه باغ کې ناست یو د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین سیرت اورېده بیانول دا عبادت دی دې کې خوند دی او دې کې کامیابي د دنیا او د آخرت من خبره کوله د څلورم خلیفه راشد په باره کې علي ابن ابي طالب رضی الله عنه من څه نه څه خبرې د هغه په سیرت کې بیان کړي دا د سیرت هغه ابتدا ده یو دا خبره او دا اخرني بیانېده چې هغه یو نصیحت کړی چې 15 خبرې زما نه یادې ساتئ په دې باندې موږ خبره ختمه کړې رسول صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته بعض خاص وصیتونه هم کړي او دا خبره د سیرت په اوله کې بیان شوې وه چې علي رضی الله عنه د وړوکوالي نه د رسول صلی الله علیه وسلم په تربیت کې پاتې شوی دی او د هغه په ملګرتیا کې دا کوم وصیتونه چې رسول صلی الله علیه وسلم علي ته کړي دي دا داسې نه چې د علي دپاره خاص دي بل څوک به عمل نه کوي نه کله داسې شوي دي چې رسول صلی وسلم عامه خبره کړې ده چې دا به کوئ دا به نه کوي کله رسول وسلم یو صحابي ته وایي داسې کوه داسې مه کوه بیا هغه امت ته وایي ما ته پیغمبر ویلي چې داسې کوه داسې مه کوه دا قسمه وصیتونه دلته یو څو بیانو صحیح مسلم کې دا حدیث ته د علي بن ابي طالب رضی الله عنه ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد یو دا خبر هغه ذکر کړی د ویزه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی وم چې ته کله په رکوع کې یا په سجده کې نو د قرآن تلاوت به پکې نه کوې او دا مې دې لپاره دا وصیت ذکر کړو چې یو خدای د ټول امت لپاره مسله ده او بله ده چې موږ پرې پخپله هم پوه شو نو رکوع کې او سجده کې د قرآن تلاوت کول دا منع دي پاتې یو مسله د هغه دا چې په سجده کې قرآني دعاګانې ویل بعض علما کرام وایي دا منع دي ځکه چې ته قرآن لولې خو دې کې تحقیقي قول لري چې خبره د نیت ده لکه اوس قرآن کې دا دعا راغلې ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دا قرآن کې راغلې ده موږ چې کله قرآن لولو که نه نو موږ په نیت د تلاوت لولو چې موږ قرآن لولو هلته موږ دا آیت پکې وایو او سجده کې که چېرته موږ دا دعا غواړو نو دا موږ په نیت د دعا وایو موږ په دې نیت نه وایو چې موږ تلاوت کوو دلته موږ قرآن آیت لولو نو ځکه تحقیقي قول دی کې دا دی چې په سجده کې هغه دعاګانې ویلی شي چې هغه په قرآن کې راغلي دي په نیت د دعا دا به په نیت د تلاوت نه وي ته به هله د دې کار نه بندولی کېږي یا به یو څوک منع کوي چې کله ته دا د تلاوت په نیت وایي دلته رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی دی یو بل وصیت ډېر اهم چې رسول صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته کړی او دا روایت امام احمد امام ابو داود امام ترمذي ټولو راوړی دی بريده رضی الله عنه وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلي رضی الله عنه رسول الله وسلم علي ته دا خبره کړې وه یا علي اے علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة علي په نظر پسې یا په کتو پسې کته مه کوه دی کېدای شي مناسب ترجمه یې دی کله داسې کېږي چې
د عربۍ د خبرې لفظي ترجمه صحیح کیږي کله صحیح نه کیږي دا مثلا تفسیر کې ذکر کړی و چې بعض علما وایي ټکي په ټکي ترجمه ټکي په ټکي ترجمه د قرآن کریم دا ناممکنه ده لکه چې هغه د عربۍ ژبه ده نو عربۍ ژبه کې خبر یو شان کېدی شي پښتو کې هغې ترجمه نه کړي که ترجمه دې ولاکه شان وکړه ټکي په ټکي بیا په معنی څوک نه پوهېږي او بعض خبرې داسې چې د هغې ترجمه صحیح کړي په زموږ پښتو کې بعض خبرې داسې دي که هغه ته عربۍ ته ټکي په ټکي اړی نو نور څه به وایي خو بیا سړی حاصل ترجمه وکړي چې مطلب دا دی نو په کتو پسې کته مه کوه په نظر پسې نظر مه اوږدوه داسې به ویلی شي اولنی نظر ستا و په هغې پسې بیا ستا نه دی اوس د دې څه مطلب دی چې اولنی نظر ستا یعنی په اولنی نظر الله تا نه رانیسي دا ستا و یعنی ته دې کې معاف کړی شوی ورپسې چې بیا کم دی په دې به دې الله رانیسي زموږ دپاره ډېر اهم دی خصوصا په دې زمانه کې امام قرطبي رحمه الله وی البصر هو الباب الاکبر الى القلب زړه ته چې کومې دروازې تللي دي که نه د ټولو نه غټه دروازه هغه دا سترګې دي زړه ته غټه دروازه په دروازو کې هغه دا سترګې دي په دې سترګو چې ته څه وینې که نه دغه خبره زړه ته ځي او شیطان ستا زړه ته خبره داسې نه ورځي چې یکدم یې ور واچول او خبره ختمه شوه نه دغه شان شیطان به ته په دې خبره راتیز کي چې دغې ته وګوره دې ته وګوره دا وسکه دا ووایه دې له لاس وروړه په خپو باندې هلته لاړ شه په دې پسې بیا را روانه بله فتنه ده داسې نه راګیری شیطان داسې کمعقل هم نه دی ګوره چې تا ته ډایرکټ زړه کې راچي چېرې د الله سره دشمني کوه داسې تا ته زړه ته نه راچي ابه تا ته دا وایي چې زه خیر دی نو موبایل دی ولي کتو دی کې څه دي ویډیو ده او پلاني نه بیا هم ښایي هغه دومره ګناهونه کوي ته خو بیا هم ګزاره کوې زه صرف یو نظر دی یو نظر یې وګوره بیا یې مه ګوره په نظر پسې بیا نظر دی دا خو زړه ته دروازې کولاویږي نو هره فتنه چې وګورې که نه هره فتنه نو غالبا د دې ابتدا هغه د نظر نه کېږي رسول الله وسلم علي رضی الله عنه ته اولنی نظر تا ته معاف دی بیا نه که دا څنګه ته په لاره روانې او زنانې دي یا بل داسې څه دي چې هغې ته کته ناروا دي او ته سیده روانې او نظر دې به پرېوتو په دې نظر الله تعالی نه رانیسي دا هغه نظر الفجاء ورته هم ویل کېږي الفجأه اچانک نظر ناڅاپه ستا نظر ولګېد په دې الله تعالی نه رانیسي الله کریم مهربان رب دی ځکه چې دا ارادتن نه و په دې پسې بیا لکه زما نظر په دې دیوال ولګېدو دا زما نظر ولګېدو بیا ختم او دا زما نظر ولګېدو او بیا پسې نظر دی نظر پسې نظر دا مطلب نه دی ګوره بعض خلک په دې خبره پوه نه دي چې ما داسې وکتو نو زه به بیا داسې کړم نو بیا به داسې ګورم دا بل نظر دی نه په نظر پسې نظر څه دی لکه ما داسې وکتو او ګورم دا نظر پسې نظر دی زموږ دا مته وایي چې نه ما خو داسې وکتو په دې اوس الله ما نه رانیسي لکه زه لس منټه ګورم که هغه زه نیمه ګنټه ګورم که هغه زه ګنټه ګورم خو که ما دا سترګې راکته کړې بیا مې اوچتې کړي بیا ما الله رانیسي دا د جیب تشریح ده دا چې د کور کې زده کړې ده داسې دې وکتو بس بیا ته داسې ګورې او نظر دې ټینګ کو په دغه ځای باندې تا الله به دې رانیسي هدایت اوس قصدن کې موبایل دې کتو دا یو لویه فتنه ده دا سوچ مه کوئ چې که یاره انګریزان صرف زموږ د کامیابۍ دپاره لیږی دي انګریز دومره کمعقل هم نه دی دا خو موږ یو چې صرف خوراک څښاک ته کار ویلی دی شهوت پوره کولو ته د هغوی دا سوچ دی چې دنیا باندې به قبضه څنګه اچي او د ټوله دنیا به په خپله قبضه کې څنګه راولي دا د هغوی سوچ دی دې دپاره لیږی دي
او زمونږ دغه سوچ دی چې دوه ټیمه ډوډۍ او شهوت پوره کول او ټیک ټاک کې ویډیوګانې جوړول او سونډې کته سونډې بره او چې زه مشهور شم فالوورز لایکس شیر د هغوی دې سره کار نشتی د هغوی دې سره کار نشتی نه د لایکونو سره نه د شیر سره خو دا ته چې په کوم شي باندې لایک او شیر غواړې که نه د هغه په قبضه کې دی د هغه دې سره کار دی نو ټیم په قبضه کې هغه دې څه کمقلان نه دي خبره ما دا کوله چې هغه صرف دا ستا دپاره نه دی راویستی چې ته به ترې فایدې یالې په دې کې فایدې هم شته کې نقصانات هم شته کله سړی ښه فایدهمند څه ګوري په منځ کې به راته داسې سړی شي چې هغه حرام یې هغې ته کته دا به ورته لازم پکې راځي کله سړی اچانک نظر پرېوځي دې اچانک نظر باندې الله تعالی نه رانیسي چې بیا ته ګورې ورته اراده دې ده قصد دې دی نو بیا الله ته رانیسي دا ډېر اهم نصیحت دی د ټولو مسلمانانو لپاره